بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یا سرشای مو دا وخت تاسو د کندو نیوز نه ویډیو ګورئ. قدرمنو نه تاسو ته داسې اپلیکیشن دروخم دا غي په مدد سره تاسو خپل تصویران خيسته کولای شئ. یعنی تاسو په خپل تصویر باندې په لیپټاپ کې هم تاسو خيسته تصویر سازولای شئ. یعنی لیپټاپ کې به خلک به پیژني چې دا چرته یعنی خلک باریانې چې دا څنګه پکچر ساز کړي. نو ویډیو تر پای وګورئ او زه تاسو دا طریقه درخوایم که تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو کندو نیوز سبسکرایب کړئ. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. د ټول نه مخکې تاسو دا اپلیکیشن اوپن کړئ. کله چې تاسو دا اپلیکیشن اوپن کو نو دې نیم دی لیپټاپ فوټو پرنټ د پلی سټور نه به تاسو را ډاونلوډ کړئ. کله تاسو په دې کې درې اپشن راځي تاسو به اولي سټارټ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړو نو بیا تاسو د انټرفیس راځي تاسو بیا په دې ګیلري باندې کلیک وکړئ. کله دې په ګیلري کلیک وکړو نو تاسو په فوټو باندې کلیک وکړئ. خپل تصویران به تاسو سره راوړي. نو چې کله تاسو تصویران تاسو سلیکټ کړئ کوم تصویر چې تاسو سلیکټ کړئ نو په هغې به کلیک وکړئ او هغه به دلته سلیکټ کړئ. نو بیا به تاسو دلته فټ کوئ چې څومره نو بیا په لاټۍ نشان کلیک کړئ. نو په دې کې تاسو ډېر شی اپشن راځي نور ښایسته په هر څه پې کولی شئ. تاسو په لیپټاپ کلیک وکړئ. کله چې په لیپټاپ کلیک وکړئ تاسو په فټ کولی شئ. بیا تصویر ورته هم وړوکی کولی شئ. نو په هغې پناه به تاسو سازولی شئ. یعنې مثلا ډېر شی اپشن پکې تاسو کتلی شئ. ډېر ښایسته اپلیکیشن دی. او بیا تاسو چې کله دا وشو نو تاسو بیا په دې سیو باندې کلیک وکړئ. نیکسټ باندې کلیک وکړئ. په نیکسټ هم کلیک وکړو نو بیا به تاسو په دې سیو باندې کلیک وکړئ. نو دا فوټو به سیو شي. نو که ویډیو مو خوښه شي ویډیو لایک کړئ. کندو نیوز سبسکرایب کړئ. اوس ماله راکړئ یا سرشاره اجازت د الله په امان.